څنګه د ګوګل میپس نقشه په اپلاین ډول ډاونلوډ کړو. یعنې که تاسو انټرنیټ نه لرئ یا کوم ځای سفر کوئ په هغه ځای کې انټرنیټ کار نه کوي، نو کولی شئ دغه کومه نقشه په ډاونلوډ کړئ. دلته په اپلاین ډول تاسو بیا بغیر له انټرنیټ نه هلته کتلی شئ که کومه لاره یا د کوم بل ځای لوکیشن یې. نو د دې لپاره به تاسو راسئ په خپل موبایل کې به د ګوګل میپس اپ را خلاص کړئ. دلته به پاس دغه د پروفایل په علامه کلیک کړئ، بیا به لاندې په اپلاین میپس په دې به کلیک کړئ. دلته به په لاندې سلیکټ یور اون میپ په دې به کلیک کړئ. نو دلته به هغه ځای سلیکټ کړئ کوم چې تاسو غواړئ سفر پکې کوئ یا سفر نه بغیر کوم بل ځای لوکیشن، نو تاسو به هماغه ځای پکې سلیکټ کړئ. نو هغه لاندې به د ډاونلوډ په اپشن کلیک کړئ، دا به ډاونلوډ شي. او زه یو ځای سلیکټ کوم، افغانستان. نو تاسو به دغسې یو ځای سلیکټ کړئ. زه هم اوس دغلته یوه سیمه سلیکټ کوم. نو ما دغه ځای سلیکټ کړم. تاسو کومه سیمه چې غواړئ هغه به د چوکاټ کې راولئ، د چوکاټ کې به انتخاب کړئ. دغسې ګورئ دغه سیمه ما په دې چوکاټ کې راوستله. بیا به لاندې په دغه ډاونلوډ اپشن کلیک کړئ، په ډاونلوډ ناو به کلیک کړئ. دغه نقشه اوس زموږ ډاونلوډ شوه. نو تاسو کولی شئ دا اوس په اپلاین ډول وګورئ، دغې هغه لارې هغه کوم ځایونه. نو په دغې طریقه تاسو کولی شئ. اوس زه خپل انټرنیټ بندوم، بیا دغې نقشې ته راځم، دې نه وځم. تاسو به راسئ دغه ګوګل میپس اپ به راخلاص کړئ. دلته به پاس دغه د پروفایل په علامه بیا کلیک کړئ، لاندې به په دغه اپلاین میپس په دې به کلیک کړئ. نو هغه نقشه چې موږ ډاونلوډ کړې وه تاسو ګورئ هغه دلته شتون لري. په دغې نقشه به تاسو کلیک کړئ، دغه نقشه موږ ته راواخیستله. اوس د دغې دغه لارې او سړکونه هر څه موږ کتلی شو په اپلاین ډول. ما انټرنیټ بند کړی ده، تاسو ګورئ انټرنیټ زما بند ده، ډیټا بنده ده. نو دغه تاسو ګورئ دا نقشې ټول ځایونه هر ځای موږ ته په اپلاین ډول ښیي، بغیر له انټرنیټه یې کتلی شو. دا د دې لپاره مهم ده کله چې تاسو یو ځای سفر کوئ هغې ځای کې انټرنیټ کار نه کوي د هغې لارې لپاره، نو تاسو کولی شئ دغه په اپلاین ډول ډاونلوډ کړئ، بیا هر وخت کتلی شئ. نو دغه طریقه وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو په سبسکرایب به هېڅ مصرف نه راځي، موږ ته دا وړتیا راکوي تر څو دغسې نورې ویډیوګانې هم چمتو کړو. په څنګ کې دغه زنګ نښان هم ووهئ چې بیا هره ویډیو اپلوډ کړو به تاسو ته په وخت رسیږي. که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ، موږ به هماغه شان درته ویډیو چمتو کړو. ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور هم ترې ګټه واخلي. تر بلې ویډیو د الله په امان.